امرالله صالح د خلکو زړونه وګټل. ننګرهار ته د څه لپاره تللی او هلته د غازی امان الله خان مقبرې پر سر څه وویل. همدارنګه د صالح دا سفر د ګټې اړخونه د ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ننګرهار ته تللی چې په شیرزي لوبغالي کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې ولایت د ملکي او نظامي ادارو له لوري ورته ښه راغلاست وویل شو. د ولسمشر لومړي مرستیال هرکلي په موخه نظامي قطعه وړاندې شوه او همداراز د پوهنې ترانې ټیم له لوري ورته د ښه راغلاست ترانه وویل شوه. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د شاه غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو اکلیل کېښود او د ارواښاد روح ته یې دعا وکړه. د ولسمشر مرستیال د شاه غازی امان الله خان د مزار پر رغول کېدو خوښي وښوده او د دغه ملي قائد خدمتونه یې د درناوي وړ او نه هېرېدونکي یاد کړل. د کوز کونړ ولسوالۍ د شهیدانو کورنۍ غړو ته به فاتحه او همداراز بېلابېلو قشرونو سره ځانګړې ناستې وکړي. بلخوا لیکوال جان آغا بهار د نوموړي راتګ ته خوشبیني ښودلې. بهار لیکلي ننګرهار ته د امرالله صالح راتګ او د وروستیو پیښو قربانیانو او نورو چارواکو خلکو سره یې د لیدنې دې سفر ته له څو اړخونو خوشحاله یم. خلکو فکر کاوه چې امرالله صالح منحیث د لومړي مرستیال یوازې د پنجشیر و شمال د ولسونو نماینده دی. هماغه خلک به پالي او ورپام به یې وي. یو شمېر خلکو فکر کاوه چې صالح په تیر کې د پښتنو دښمنو قاتل دی. تر دې وروسته به هم خیر ورڅخه ونه ګوري. ځینې نورو به ویل چې لوی ننګرهار بې پوښتنې شو. ولسمشر ته یې د هر کلي ورکړه د هغه چاره وشوه خو ننګرهار ته به د پالنې په نظر ونه کتل شي. خو د ولسمشر غني له ټیم و همکارانو ښکاري چې دوی ته د ننګرهار د کندي نورستان او پنجشیر لوی کندهار و جوزجان او د وطن له شرقه تر غربه او له ختیځه تر لویدیځه د ټول وطن درد یو دی او دا ځل به ټول برابر و مساوي پالل کیږي. ګرانو کتونکو تاسې ننګرهار ته د امرالله صالح راتګ څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظرونه کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.